بنده کوي صرف او صرف باری تعالی دغه خالق دی خدای تعالی هغه کار پیدا کړی وي که خدای پیدا نه کړي نو به مخلوق نشي کولی دغه دا مقصد شو بهرحال عرض می دا وکړه چې د اهل سنت والجماعت مسلک بنه پریدای د خپل مشرانو مسلک بنه پریدای زمونږ استاد مشران چې کوم پرانا کې تیر شوی هغه په تیر کې نو تیر شوی هغه غیرتمندو هغه مبارکان پاکانو دا اوس چې وایي چې نوې رڼا والا نوې روشنۍ دعوی چې کیا اخري کې په دې خبره خلاصوم یو خدا درته وایم چې موږ او تاسو کې مشران سپینګری ناشتي دا زمونږ مشران دي د زاړه مسلک والا دي د دوی په زمانہ کې په پاکستان باندې انګريز راغلو او د ترنګزو بابا جی رحمت الله علیه او دارنګ د محمد امین صاحب رحمت الله علیه حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه دا ډېر سه مبارک رحمت الله علیه چې په دغه جهادونه کړی دا ټول څوک جواب راکړي پیرانو که پیران نو د دې مبارکانو سره جنگونه چا کړیو زمنګ د مشرانو سپینګیرو جهادونه کړیو جهادونه کړیو زمنګ مشرانو زمنګ د مشرانو دا ایمانو دای د ایمان رڼا وا چې د خپل ایمانی جذباتو سره د خپل پیرانو مبارکانو سره یو ځای شو او انګريز د پاکستان نو ورکه نه کا دا دغه ایمانو نن په پاکستان باندې انګريزي قانون یا په افغانستان باندې ټول جهان کفر مسلط ته او د نه روشنايي والا په لکونو زرګونو دی راپورته لري جهاد دیو کی کنه دا چې وایي چې نه رڼا رااله وای چې ایمان دغه خلکو مضبوط دی کړه دی خلکو هغه پاکان حیاناکو هغه ایماندارو هغه پاکانو دارنګي امام ترمذی رحمت الله علیه مانځه ته ورل شو چې سلام یو ګرځو په جړا شو چاته نه تاسو کا ویولې دی وجړل ویلس کا لوړندې د مانځنه می سلام مانځه کې د ګناه یو سوچ راغی او د ګناه په سوچ د الله نه دومره ویریدم چې بیهوشي را باندې رااله نن په ما کې اومغه د ګناه سوچ راغی خو په ما بیهوشي را نغله نو د الله نه ویریدم چې ولی مخکې د خدای نه یریدم اوس نه یریږم خو بیا هم ګوره دومره یریږي په د مانځه کې د ګناه په سوچ جاړي بیهوشي پرې رانغله شاګردان دې تپوس کوي چې وجه څه ده امام ترمذی رحمت الله علیه ورته وایي نور وجه راته نه ښکاري خو لس کاله مخکې زمانه امام الانبیا محمد رسول الله ته نږدې وه په هغه خلکو کې د خدای نه یره زیاته وه او لس کاله رستو زمانه د رسول الله مبارک نه رستو ده اوس هغه یره او خشیت نه دی پاتې کم چې لس کاله مخکې په مشرانو کې پاتې و په لسو کالو کې امام ترمذی صاحب دومره وایي چې په خشیت کې فرق راځي نو 1400 کاله بعد رڼا ده کمه شوه صحابی مبارک روایت کی ترمذی حدیث دی کله چې نبی علیہ السلام منګه دفن کا مبارک وفات شو د پیرو د ګل ورځ وا سهار مبارک وفات شو د ګل په ورځ مبارکه تنه پرتاوا د سه شنبه د نه پشپا باندې پرتاوا د نه په ورځ باندې پرتاوا د چهار شنبه پشپا باندې نا وخت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دفن شو هغه صحابی مبارک وای چې رسول الله مبارک حیاتو زمنګ داخلي د ایمان رڼا وا چې کوم انداز پرقیدا چې کله مبارک وفات شو خو بهر ته نه مبارکه پرتا وا حق شانت ایمانی رڼا وا خو چې کله مو د شپې نه وخت د چهارشنبې په شپه دفن ک شپه تېره شوه سهار چې د خوب را پاڅېدو پرون چې کومه رڼا وه نن هغه نه وه پاتې شوې په یوه شپه کې دومره فرق راغی دا د 1400 کاله بعد په دوی کې نوې رڼا ده کمه شوه او دا بېدینه بیا لګیا دی د جهاد هغه آیتونه او فضایل ټول په دې خپله لاره چسپانئ دا میشن راوتی صرف د سر درې په خاطر باندې دی چې تاسو نه جهادي جذبې لري کي تاسو مشرانو جهادونه کړي ګوره دوی زور خاري پسې نه کوي خاري د جنسو پسې ډېر زور کوي ولې د خاري خلک خو هسې جهاد نه کوي ورشه اوس پېښور ته راشه د پېښور په یو جومات کې د تبلیغیانو نمونه نه ښکارېږي د ریونډیانو یو هم نشته ټول همغه زاړه خلک دي ځکه هغوی هسې جهاد نه کوي نو دوی پیس کوي سپې کوي خاریانو کله جهاد کړی دی هغه هسې جهاد نه کوي جهاد چې کله د انګریز مقابله کې وزیرستان ایجنسی کړی خیبر ایجنسی کړی مامند ایجنسی کړی دی باجوړ ایجنسی دی پښتنو دیر او سوات کړی دې خلکو جهادونه کړي دي انګریزانو باباجي صاحب دوی چې وکتل چې هلکه دا خلکو سړول غواړي نه دی پسې زور لګولی نن سبا چې دا میشن په ایجنسو کې څومره کامیاب دی دومره پر آیت کې نشته دی دومره په خاریو کې زور نه دی کړی او بیا تا ته په غوږ کېږدي وی موږ سره ووځه بیا 49 کروڑ ثواب تا ته میلاویږي ستا یو مونږ به په یو کم 50 کروړه باندې قبلیږي
دا بخاری شریف حدیث دیکھا رسول اللہ مبارک فرمائی لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد الحرام وبيت المقدس مسجد الاقصى ومسجدی هذا. اے رسول اللہ مبارک فرمائی تاسو بسترے دا زیادت ثواب پا نیت بانی متڑی مگر 3 جماعتونو تا. یو جماعت بیت اللہ شریف، یو مسجد اقصی دے، یو رسول اللہ مبارک کوئی زما جماعت دے. 3 جماعتونو ناخوا بل جماعت تا با بسترا نتڑی پا دی نیت بانی چی ما تا خدای دیر اجر را کئی. یو خود سے نیت دے چی علم کے طلب کے کنا آخو بیا دا دنیا روزگار پسیم سفر کولیشی. یو داسی بستر تړل دي چې وای دلته ماته 50 شجر دی په جماعت کې خو هغلته چې لاړ شم نو د خدای د لارې جماعت دی 49 کروڑ دی. په دې عقیده باندې د 3 جماعتونو نه اخوا تلل چې کم دي دا ناروا دي. صرف بیت الله شریف دی چې مونږ په یو لاکه دی. مسجد نبوي کې په یو روایت 1000 په بل روایت 50000. مسجد اقصی کې په یو روایت 1500 په بل روایت 25000 دي. دونه خدای نشي له خدای نه دا فتاوا ده سید احمد وی پیرت کړی کله غلا دی وی چې دا ولس مستند فتوا د دیوبند فتاوا ده احسن الفتاوا نه دا احسن الفتاوا نه هم جلد مفتی رشید احمد ګنگوی ضرب مې اخبار والا له عالم رشید احمد کراچي خدا مفتی رشید احمد اوس چې مرشد ا ضرب مومن والا چې کم رشید ترس والا دیوبند عالم دا دیوبند علماء نو هغه تبلیغی جماعت اور 49 کروڑ کا ثواب پدی باندې د 200 معتمد علماء دیوبندی حضرات فتوا نقل کړي چې دا غلط عقیده ده او دا دوی د ځان نه ایجاد کړي ده. پدی کې نشته ځان نه خبره کوي. د دې دیوبند علماء هم دا فتوا پی کړي. نو عرض می دا کو ز خپل په حرم شریف کې ناستم او یو کس راغی ما د مسلې تاسو کو د بالا معنی یو تبلیغی امیرو ما ته وی استاد جی الله څخه عظیم شان دی مې څنګه وې دومره احسان په مونږ کړی دی چې دا د خدای کور دی او مونږ پکې په یو لاک دی او مونږ چې ریوان ته لاړ شو کنه د خدای په لار کې 49 کروڑ اجر مونږ ته ملاویږي. مخامخ میزاب رحمت ته ناستم د الله په کور کې ناستم والله العظیم چې دا د ریونډي د خلینا په حرم شریف کې د الفاظ ما اوریدا او بیا الته د والو قدرت مې نو خو د مجلس نه مې وشله مې بيدینه مافیانی غوښتې وېسې ز پوی نشم مې بيدینه په دې عقیده کلمه ول ځان دې ایمان نه وستا تا خو ریون خپل تبلیغی جماعت په بیت الله شریف بهتر خلق لیونیان دي چې بیا ته یو لاک مانځه پسې دي چې ستا په جماعت کې دا ملاوي. نو بهر هر وی شو علماء دیوبند د بل رساله علامه ربان شاه صاحب دیوبند عالم دی او فرید مفتی صاحب د خاص اوس عالمان ما دا کوړي مفتی فرید صاحب هم په دې دسخط کړی دی او په دې باندې د وی شو علماء تقریرونه دي پاره کې هم په دې باندې محمد ربان شاه مهمات الاسلام په نوم باندې عربي کې مشته او اوس اردو کې ترجمه وته ده د ویش دیوبندي علماء فتوا باندې شوی ده. دا شان دا اکوړي مفتی سیف الله اوس چې کما التفتوی ورکې مفتی سیف الله دا بنو هغه چې کوم نه کشف الغطاء عن تبلیغ النساء پرده لري کول د خزو د تبلیغ نه دا کتاب د خزو تبلیغیانو باندې پرد کې لیکل دي. دا اکوړي فتوا ده او غټ کتابي په لیکل چې دا ناجایز دی حرام دی خزه په دغه مشن تبلیغ کې استل چې کوم نه ناروا دي او په دې کې د دوی علماء فتوی او د 200 په خانو فقها فتوی په ناجایز والی باندې پیش کړی دي. نو معزز السامعين عرض می دا کو زماره تقریر ټوله خلاصه ده چې تاسو یو دا شوبه چې مولیان مونږ نه لار ورکړي مولیان به تاسو نه ان شاء الله لار نه ورکړي خو تاسو صرف دا څه وکړئ. عبدالله ابن مسعود صاحب یو اخیری پیغام اورولې دی چې کله لاندې اختلافات جوړ شي او مگر رشید احمد رشید ترس والا احسن الفتاوا تمجل پدې کې په صفحه 55 باندې وای خواتین کا تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز نہیں خزی په تبلیغی جماعت کې استل ناروا دي جائز نه دي. او علت دا دی مفتیان ځان نه فتوی نه ورکوي. قرآن عظیم الشان په دې باندې امر کړی دی چې وقرن فی بیوتکن
اے در رسول الله بیبیانو په خپل کور کې اوسېږئ، کور کې بهر ته مه وځئ. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى، د پخواني جاهلانو د زمانې رواجونه مه کوئ. یو ځای ما تقریر وکړ، بیا یو ملاګوټی به ناستو، نو مدرسې ته یې چیټ رالیږلی، په چیټ کې لیکلی استاد جي وایي دا آیت خو د رسول الله بیبیانو ته امر دی، زمونږ بیبیانې خو یې نه دي یادې کړي. مې ښه د رسول الله بیبیانو ته الله وایي چې د رسول الله بیبیانو بهر ته مه وځئ، کور کې کښېنئ، د جاهلیت د زمانې رواجونه مه کوئ. ستا دا مقصد دی چې د رسول الله بیبیانې العیاذ بالله بې اعتباره دي، دې نه وځي، خو ستا دا بیبي ډېره اعتباري ده، دا دې بهر ریوڼ ته لاړه شي. دا څومره غلطه عقیده ده چې د رسول الله پاکې بیبیانې، چې الله فرمایي نساؤه امهاتکم، د رسول الله بیبیانې ستاسو میندې دي. او د رسول الله اهل بیت بارکې قرآن عظیم الشان فرمایلیو چې انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. الله اراده ده دې کړې ده اے د رسول الله خاندانه چې تاسو نه پلیتیانې لرې کړي او تاسو په پاکۍ سره پاکې کړي. هغه بیبیانې چې قرآن سورت نور د عایشې بیبي په توصیف او په پاکوالي کې مستقله رکوع نازله کړي، هغه بیبي ته امر کېږي چې کور کې اوسېږه. دا ملاګوټی وایي دا د رسول الله بیبي یادوي، زما بیبي نه یادوي. بهرحال معززو سامعینو، زما د تقریر خبرې اوږدې شوې، دوه مقصد و صرف. یو مقصد صرف دا و تاسو دا شوبه چې ملا رانه لار روکوي، نو ملا ګورې تا نه لار نه ورکوي، خو چې کم ملا وي ګورې. عبدالله ابن مسعود سے فرمائی کله چې اختلافات زیات شو، تاسو باندې لاره ګډوډه شوه، نو تاسو به څه کوئ؟ من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. په تاسو کې که بیا څوک تګ لاره غواړئ، نو د مړو په لار باندې لاړ شئ، د مړو په لار باندې لاړ شئ. اوس که د زاړه مسلک د مړو په لار باندې زما خبرې برابرې وي، نو زما به منئ، او که د بل ملا خبرې برابرې د هغې به منئ، او که ما سوران یې چېرې ستا خواړو نه منم مه منئ زما، خو د زاړه مسلک عقیده مه پرېږدئ. په خبره باندې پوه شوئ؟ زور مسلک خو به بیا نه پرېږدئ. تاسو ته یو اسانه خبره بله کوم، زه حیران دې ته یم چې یا خو داسې شی دی چې خپل جومات کې مونځ نه کوئ، او یا چې شیطان ګوته درکړي بیا لندن ته بستره واخلئ. دومره شیخان ښه مخې که شیخي کوئ نو زه تاسو ته د شیخۍ لاره ښیم. تا باندې امي سړی د خپلو بچو اصلاح ضروري ده. کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی. رسول الله فرمایي هر یو ستاسو نه شپونکی دی، هر یو نه د خپلې رمې تپوس دی. ستا رمیا خپل بچي دي، ګورې د دې پوښتنه تا نه ده چې بچیان دې دلته لوچکان شو، ته لګې په ریوڼ کې کلونه تېری. عمر فاروق رضی الله عنه مبارک یو شپه د شپې ګشت کوي، اګشت د جهاد ګشتو، اګشت د مسلمانانو د غمخورۍ ګشتو، د شپې رویان نه په کوڅه کې ګرځي چې غریبان چېرته نه وي. د هرې دروازه کې چې چېرته ښځلې پرتې دي خشاک راخلي کور ته یې غورځوي چې دا ترې نه بل څوک یې ونسي. هغه عمر فاروق صاحب یو دیوال دروازې ته غوږ کېښوده، دننه یو زنانه د اشعار وایي، په اشعارو کې ستاینې کوي، خاوند یې جهاد ته تللی دی او وایي چې کاش نن زما د اړخ ملګری را رسېدلی وی. عمر صاحب چې واورېده حیران شو، راغی خپلې لور بي بي حفصې ته وایي چې یو خاوند سفر او جهاد ته لاړ شي، ښځه څومره وخت ټینګېدی شي؟ هغې ته حیا ورلغلې شوه. بیا یې تپوس وکړه، وی حیا مه کوه، که تا صحیح حل بیان کړه نو امت ته به لوی تعلیم پاتې شي. هغې د حیا نه ورته 3 ګوتې ونیوې چې ځان ټینګ کړي نو 3 میاشتې صبر کولی شي، او چې بیخي سخته په ځان تېره کړي نو زنانه 4 میاشتې صبر کولی شي، 4 میاشتې صبر کولی شي. عمر صاحب ته چې اطلاع میلاو شوه، خط یې ولېږه شام ته، وی د کومو صحابه کرامو چې په جهاد کې 4 میاشتې تېرې شوي دي هغوی ټول کورونو ته راولېږئ، نو دا یو کال تېرول به د کوم ځای نه دوی ثابتوي بیا چې جهاد فرض عین. عمر صاحب صحابه کرام 4 میاشتو والا واپس رالېږي، او په هغه زمانه کې څومره پاکان خلک وو. دا حواله د چا ده؟ امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه تاریخ لیکلی، تاریخ الخلفاء، په هغې کې دا فتوا د عمر فاروق صاحب په مناقبو کې راخست. تاسو دپاره ستاسو شیخي یادو، که شیخي کوئ تاسو چا منع کړي یئ؟ اختلاف ولې جوړوئ؟ نو ډلو پسې شکمنو پسې ولې ځئ؟ تهجدو ټیم دپاره راپاڅېږه، 8 یا 10 یا 12 رکعته تهجد وکړه، نه وکې زما لانجه ده او نه د تبلیغي او د وابي لانجه ده، وکړه که نه. دا د شیخي د هغې نه بعد چې کله اذان وشي 2 رکعته سنت وکړه. د سنت او د فرضو په درمیان کې 41 کرت الحمدلله ویل سنت دی په یوه ساه باندې، دا ووایه. د هغې نه بعد جومات ته راشه، په جمع باندې صحیح ملا پسې مونځ وکړه، وابي پسې ونه کړې، مونځ پسې نه کېږي. مونځ چې دی وکړه په جمع، سورت یاسین ووایه د مانځه پسې، دا سنت موقت دی. بیا د سحر د مونځ نه وروستو
نور خطو پوری جماعت نه چرته موزه کله چې منځ شي نو بیا 2 رکعات صلات اشراق وکا د سهار د مونږ د نور خطو پوری په جماعت کې کېناستل حدیث کې راځي دومره اجر لري لکه یو نفل حج او عمره کې چې څومره اجر ملاويږي. د جماعت کې کېنه تندور خطو پوری بیا خپل روزګار ته لاړ شه. د غرمې مون په جمع کوا، مازیګر په جمع کوا، ماښام مون په جمع وکا. د ماښام مون نرستو سورته واقعه ولولا الله به مالدار کی. د ماخستن مون په جمع وکا او دا غینه بعد سورته ملک وایا سنت مؤکد ده. اوس ته سوچ وکا چې سار نه تر ماښام پورې تا د دین څومره کار کړي نور خپل ودشه تا نه چا دره خستری چې بستر دی پوګه کړي په یو ګړو په ګل بل ګړ باندې ګرځي. خدای دې دین کارو کړ ځان اصلاح کا. تاسو په خپل علاقه کې ټول امیرانو بچیو ګورئ هغه بچی به بدعملي ولی د پکور کې نه چې بچي سکه زمونږ علاقه خدا سره تاسو نه خبر نه. دا یو خبر مقصد مې د خپل تقریر داو چې تاسو صرف زور مسلک پسې لاړ شئ. عبد الله ابن مسعود صاحب وایي ک تګلار غواړي د مړو لار خپل کوي نو شک به تاسو ته نه پیدا کی. بل حدیث کې راځي فعلیکم بالامر الاول کلانجی درته پیښ شنو پتا سو زړه طریقه لازمه ده. دویم مقصد زما د خبرو دا ټول تقریر خلاصه هغه د دې شوبې دفعه چې تاسو امیانو موږ پیرانو مبارکانو دی پسې خوره کړی و چې دای د تبلیغ منکر دی نو ځان هغه کوي موږ د تبلیغ منکر نه یو خو موږ د امیانو تبلیغیانو مخالف یو او دا هغه چا چې په تبلیغ جامه کې لګیا دی جبریت عقیده خوري دغه خلکو مخالف یو. خدي تبلیغ ته وباسي 49 کور ثوابونه وای موږ دغه مشن خلاف یو باقي موږ خپل مبلغین او تبلیغیان یو. زموږ د تقریر ټوله خلاصه هم دا و په اخره کې دا یو څو چټونه راغی جوابونه کوم. دیو صاحب وی باندې پنځپریان دا وای چې دنیا د حضور اسلام د مخ نه پیدا نه ده. وای په فهم باندې په شب قدر کې کوم مولا پریډو باندې دا تقریر کړي چې دا سیده جاهلانو خبرې دي چې وای چې دنیا د رسول الله مبارک د مخ نه پیدا نه ده. یاد ساتئ ګوره تاسو نه الګ په خبرم پوم صحیح حدیث ته تاسو راکاږم. قران عظیم شان دا وای خلق لكم ما في الارض جميعا په دنیا کې چې څومره شي نه دي اے انسانانو دا تاسو د پاره پیدا دي. نو یو تاسو درنه کوم د دې نه پته ولګی دا ک انسان نه نو ونی بوي جواب راکې ونی بوي ک انسان نه نو ساروی بوي ک انسان نه نو زناور بوي الکه خو چې څومره دي ستاده نه پیدا پاره دي کنه متاع لكم ولانعامكم سستا متاع او سستا د چار پای خو چار پای هم ستاده کنه ته په سوار لای کې ته شو د خوري نو چې هر کله دا ټول شي نه ستاده مخه پیدا دي چا د مخه پیدا دي کته نه نو چرته به د دنیا دا ونی راشي نه وو نه وو. بیا نو تاسو کوم ک آدم علی السلام دنیا کې نه نو ته پیدا وې ستاره پیدایش وجه څوک دی آدم علی السلام. دنیا د انسان د مخه پیدا انسانان ټول د آدم علی السلام نه پیدا دي. صحیح شو راځي آدم علی السلام د چا د مخه پیدا ده. حاکم په مستدرک کې دویم جل شپږ سوه او 15 نمبر صفحه کې عمر فاروق سے راوی دی رسول الله مبارک فرمایي لما اقترف آدم الخطیه کله چې آدم علی السلام په خپل خطا اعتراف وکړ نو دا غینه بعد 300 کاله جړای کړو دعا یې غوښته چې الها بحق محمدن په حق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته مغفرت نصیب ک بخنه راته وکا. خداوند کریم ورته وای كيف عرفت محمدا صلى الله عليه وسلم ولم اخلقه رسول الله مبارک دې څنګه پیژند ما خلا پیدا کړم نه دی. آدم علیہ السلام ورته وای یا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك فرفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الہ چې کله دې پیدا کړم روح دې راکې واچو سر مې چې پورته کړ د عرش په پوندو مې ولیدل سمې ولیدل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. پوښم چې د خپل پاک نوم سره نه جوړه کې مگر جوړه کې دا هغه چانوم چې په ټولو خلکو کې تا ته ډېر ګران دی. نعره رسالت نعره رسالت نعره رسالت. نو دا حدیث الہ ورته وای
ورته دسی نه وای چې آدم علیه السلام ته خو بدعتي جوړ شوی دا رسول الله وسیله دی ولي ونیوا دا وسیله نو پکې چار اوسته دا ډایرک به غوښته وکنه ډایرک خو درې میشته غوښت درې کال 300 کال جړلیو دا ورته تفسیر البیان لیکلی چې جبرائیل علیہ السلام دا چلو خودو چې جلا دې ډیر وکړه سلويخ کال د هندستان نه بیت الله شریف ته پیدل حج تراله خو دعا دې قبول نشوه راځه چې زه چل درو خیم یو ځل ورته محمد رسول الله وسیله کې پیش کړ اله ورته څه نه وای چې بدعتي ورته سوي صدقت يا ادم اے ادم علیک السلام رښتیا دی وی انه لا حب الخلق الیا محمد عربی صلی الله علیه وسلم په ټولو انسانانو کې ما ته ډیر محبوب دی ډیر راته ګران دی بیا ورته سوي لولا هو قد غفرت لك اے ادم علیک السلام زنو چې رسول الله په خاطر دې رانه وخت زبخنه مې درته وکړه ورته وی بیا لولا هو لما خلقتك اے آدم علیہ السلام لولا ہوا کہ محمد رسول اللہ نوے لما خلقتک اے آدم علیہ السلام ما بطن نوے پیدا کرے لولا ہو لما خلقتک کچرت رسول اللہ مبارک نوے لما خلقتک نو ما بطن نوے پیدا کرے نیاد ساتھائی آدم علیہ السلام دا چا دا مخا پیدا شو حدیث سوئی دا چا دا مخا دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وټول محمد رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ټول انسانان د آدم علیه السلام نه پیدا دي د انسانانو بنسټ چې آدم علیه السلام دی الله ورته وی ک رسول الله مبارک نه نو تم نه پیدا کولی دا څومره دنیا کې چې اشیاء دي انسان ته پیدا انسان چې کوم دی آدم علیہ السلام نه پیدا آدم علیہ السلام د چا د مخه پیدا د رسول الله مبارک د مخ نه پیدا شو دا حدیث چې ما بیان کا حاکم مستدرک کې دویم جلد 615 صفحه او پاره کې وای هاذا حدیث صحیح الاسناد دا حدیث صحیح سند والا دی اعتراض هم به څوک نشي کوي دا حدیث چې ما بیان کا معجم صغیر طبرانی 200 صفحه هم ذکر کړي خصائص کبرى اول جلد 5 صفحه ذکر کړي تاریخ ابن عساکر دویم جلد 355 صفحه ذکر کړي وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى اول جلد یوصل درې صفحه ذکر کړي سلورم جلد او شفاء قاضی عیاض اول جلد یوصل درې صفحه ذکر کړي روح المعانی اول جلد یوصل ود صفحه علامه قرطبی تفسیر کې اول جلد 340 صفحه دې ټول چې کوم دا حدیث چې ما بیان کا دا ذکر کړی دی او دا حدیث چې کوم کتابونه بیان شو دا دلته چې کوم موږ سره کتابونه موجود دي بهرحال عرض می دا کو بل حدیث مبارک کې راځي لولاک لما خلقت الافلاک شرح نخبة الفکر چې دا اصول حدیث یو کتاب دی علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه لیکلی دی پدې کې وایي موضوعي دوه قسمه دي یو موضوعي لفظي دی بل موضوعي لفظي او معنوي دی هر حدیث چې چا د ځان نه معنا او لفظ جوړ کړي هغه عمل ناروا دی او هغه حدیث چې لفظ یې چا ځان نه جوړ کړي خو معنا یې د نورو حدیثو ترجمه ای دا په دین کې دلیل دی دا غي مثال دا حدیث دی لولاک لما خلقت الافلاک اے رسول الله صلی الله علیه وسلم کته نو نو ما باسمان نه پیدا کړ دا الفاظ چا عربي الفاظ جوړ کړي خدا د رسول الله د نور احادیث ترجمه ده د دې داسې مثال دی چې زه پښتو کې تاسو ته حدیث بیان کوم تاسو په عمل کوئ کنه وکوي وکنه حال د رسول الله مبارک پښتو نه دا ویلي خدا د نور حدیث ترجمه ما کړی نو لولاک ته چې چا موضوعي ویلي دي هغه موضوعي لفظي دی معنی یې هغه مولیان برتوای چې معنی حدیث صحیح دی د نور حدیث نه پته لګي چې دا حدیث صحیح دی بهرحال او مخکې هغه حدیث صحیح دا غینم پته ولګي چې لولا لما خلقتک که رسول الله مبارک نه آدم علیه السلام ته الله وی ما وته نه پیدا کړی دا یو چې تفصیل نور نشم کولای مختصره بیان کوم دا وایي چې چرته په لندن یا کمزې کې یو زنانه د جمعې مونځ ادا کړی دی په زنانه باندې د جمعې مونځ بالکل شته نه دی نو کومه زنانه چې ورپسې کړی هغې مونځونه هم دي شوي د زنانه هم نه دی شوی او غټ د اوسان بیا هغه نارینه دي چې لا زنانه پسې اقتدا کړي
دا زنانه تاسو نه پیژنئ، دا زه پیژنم. دا زنانه د نن نه 14 کاله وړاندې علي حدیث وه په کراچۍ کې، دا یو وابړه وه په کراچۍ کې وابړه وه. هغه وابړه لندن ته لاړه ورسېده. اول دا د تبلیغ کې وتې وه، علم یې په تبلیغ کې وکړه. د هغې نه بعد پنجپیرۍ شوه، وهابۍ شوه. چې کله وهابۍ شوه بیا د هغې نه جماعت المسلمین ته واوښته. او بیا 14 کاله وړاندې زما یاد شي په اخبار دې بیان ورکړی چې دا 5 منځونه د ورځې خلکو وایي چې 5 دي، او دا کم تعداد خی. دا تعداد قرآن حدیث کې نشته. څومره قرآن کې نشته وایي زه حدیث نه منم، ما ته به قرآن کې خی. قرآن کې تعداد د رکعتونو نشته، دا په حدیثو کې راغلی دی. قرآن صرف ویلي مونځ کوه، دا یې پکې نه دی ویلي 4 کوه 3 پن یا دا ده. نو هغې د دې نه انکار کړی او بیا یې په دې علماو ته چیلنج ورکړی چې چا راته په قرآن کې د رکعتونو تعداد وښودو نو زه هغې سره نکاح کول غواړم. دا هغه زنانه ده بیا لندن ته ورسېده، اوس لګیا دی دا نخرې شروع کړي. نو دا مرداریم د همدې وابیانو نه شروع ده. وضاحت هم پکار دی، دا یاد ساتئ ښه. دیوبند او بریل زمونږ به دا عقیده وي چې دا مذهبونه نه دي، دا مسلکونه نه دي، دا د دین نوم نه دی، دا د ایمان او د اسلام او د دین نوم نه دی. بلکې دیوبند هم په هندوستان کې یو مدرسه وه، بریل هم په هندوستان کې یو مدرسه وه. کم خلک چې د دې دواړو مدرسو نه راوتلي دي، موږ او تاسو به ځان ته اهلسنه والجماعه وایو. څه به ځان ته وایو؟ دا نوم د صحابو نه راپاتې پخوانی نوم دی، فرقه ناجیه اهل سنه والجماعه. او په عملي فروعیاتو کې به ځان ته څه وایو؟ حنفیان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین به وایو. اوس یو سړی د دیوبند نه فارغ دی یا د دیوبند د مولیانو شاګرد دی، دته به موږ ګورو چې عقیده یې د اهل سنه والجماعه ده او عمل یې د امام صاحب په مذهب برابر دی، دا دیوبندي زمونږ رور دی، بیا دې دیوبندي شي که. یو سړی دی چې بریلی ځان ته وایي، یا د بریل نه فارغ دی یا د بریل نه استادانی دي، او خدا عقیده د اهل سنه والجماعه عمل د امام صاحب په مذهب برابر دی، دا بریلی زمونږ رور دی. بیا موږ بریل او دیوبند څه کوو، دا خو د مدرسې نوم دی. خو یو سړی چې هغه بریلی یا دیوبندي ځان ته وایي خو عقیده یې د اهل سنه والجماعه نه ده، ځان ته بریلی وایي پکې پټ شیعه دی، ځان ته دیوبندي وایي او دی پنجپیری لکه دې زمانې اکثر دیوبندیان یا وابي ځان ته دیوبندي وایي، نور پنجپیریان دي. نو داسې نه وی موږ په دیوبند کې روزو نه په بریل باندې، ځکه دیوبند او بریل ته چې موږ ښه وایو په دې ورته ښه وایو چې اهل سنت دي او مذهبیان دي. وخت چې نه اهل سنت او نه مذهبیانو بیا موږ دواړه په دیوال ولو، بیا موږ د دیوبند پیژنو نه بریل پیژنو. او که په دغې دواړو سره برابر وو بیا دیوبند او بریل موږ ورونه ګڼو. نه تاسو به اهل سنه والجماعه چې کوم دی دا راټینګوئ او تاسو به د امام صاحب مسلک او مذهب راټینګوئ. دیوبند او بریل شاته کوي، دا خو 100 کاله مخکې پیدا شوي دي. 120 کاله وړاندې دیوبند او بریل نو، د هغې نه وړاندې نو. نو چې یو سړی وایي دیوبند سم خلک دي او چې د دیوبند نه اخوئ دا سم خلک نه دي، نو بیا به 120 کاله وړاندې خلک ټول خرابون. یو سړی چې وایي چې بریلیان ښه دي او چې د بریلیان نه اخوا دي دا ټول خراب دي، نو بیا خو 120 کاله وړاندې بریلیان نه وو، هغې نه چې اخوا شي بیا به څه کوو؟ نه، داسې نوم به خپلوئ چې دا نوم د صحابو نه موږ ته راپاتې دی. دا یو څو خبرې مې ستاسې حضور کې عرض کړې. دا تقریبا تعلیم چې کوم دی د قرآن درس کول، د هغې باره کې خو د بخاري حدیث دی. نبی علیہ السلام نه تپوس وشو هل ناخذ التعلیم اجرا، موږ د قرآن په تعلیم باندې تنخواه اخلو؟ نبی علیہ السلام جواب ورکړ ان حق ما اخذتم علی اجر کتاب الله، غوره تنخواه هغه چې د خدای په قرآن باندې واخیستلی شي. دا د بخاري حدیث دی. دې مقابله کې چې کوم روایات راغلي دي هغه روایات دوی د شرم نه موږ ته پیش کول هم نشي. یو روایت دا پیش کوي چې اقرأوا القرآن ولا تاکلوا به، قرآن ولې خوراک پې مه کوئ. یا یو روایت دا پیش کوي چې چا قرآن باندې خوراک وکړه د قیامت په ورځ باندې به یې مخ باندې غوښې نه وي. دا روایت پیش کوي. د دوی خپلو کتابونو هم په خپلو دا مسلم حدیث کم یو کتاب الله دا د بخاري روایت دی. دا شان د صحابه کرام یو ډله روانه وه، د بخاري حدیث دی. په یو ځای باندې واړول، خیمه یې ووهله، قبر نه معلومېده، د لاندې خوا نه سورت ملک شروع